سلامونه یو ملګری ګیله کړی چې پاکستان کې سم سایکیاټریست نشته او مریض باندې ډېرې غټې پیسې ولګولې خو نه ټیک کیږي. زه دې خبرې سره پوره اتفاق نه کوم. پاکستان کې ډېر سم ډاکټران دي، ډېر غټ سایکیاټریست دي، خو کم مسایل دي. ټول لومبه که تاسو د نور مریضانو ته وګورئ، شوګر شو، بلډ پريشر شو، پالت شو، دا هم دومره زر نه ټیک کیږي. خو په دغه مریضانو کې تکلیف دی چې هغه صرف تکلیف په مریضانو باندې. په سایکیاټریک النس کې مسله دا وي چې د مریض نه سیوا تکلیف په کور والا باندې، خپل خپلوانو باندې، غیر چاپیره خلکو باندې. نو هغه ځکه خلکو د ډیر زیات محسوسيږي چې دا ټیک نشو کنو. څومره چې ناروغتیان دي دا ډیر زیات ټایم اخلي، خاص کر د کرونیک النس چې کم شو، بیا خاص کر د سایکیاټریک النس ډیر غټ ټایم اخلي. نو دا ټایم اخلي او مونږه کنټینیوسلی هغه علاج نشو کولای، په منځ کې پکې بار بریک راولو. نو دا ټیکی غو ټایم اخلي. دویم مسله دا چې سایکیاټریست ډیر ټایم نشي ورکولای مریض ته، ول نشي ورکولای. دلته د خلکو دومره غنښت باینګ کیپاسټی نشته، دومره پیسې وسر نشي چې سایکیاټریست له 10000 روپۍ فیس ورکړي. نو سایکیاټریست له باغه 1000 روپۍ 2000 3000 روپۍ فیس ورکړي. چې 2000 روپۍ فیس ورکړي په دې کې د سایکیاټریست خپل ژوندۍ نه تیریږي. چې نه تیریږي نو د خامخا د 100 مریضانو په ځای باندې یو نیم سل 200 مریضانو کتل کوشش کوي. پای کې به هر مریض ته بیا ټایم کم ملایي، ټایم کم ملایي به صرف دوايي بدل کې نور ډیر زیاته خونه بوته ونه خي. سایکالوجیست له بیلګي د سی بي ټي تراپي لپاره د نورو لپاره. نو د خلکو د ډاکټر افورد کول نشي، کیپاسټی نشته. دا غیر لپاره ډاکټر وسسل کړی دی چې فیس کم کړی دی، خو مریضان ډیر کړی. دا غي دوی هم سفر کیږي. بل دا چې د مریضانو خپل شعور ډیر غټ معنی لري پکې چې دوی څومره تعلیم اخلي او خبره څومره عمل کوي. کته په دې خبره باندې سایکیاټریست لږ چې یاره زبا د ما ودی سره ژوند بدل شي، زبا ګولې شروع کوم، زبا ټیک شم، نو دا غلط خبره ده. کم چې تا هغه احتیاطي تدابیر خي، لایف موډیفیکیشن وي، هغه پکې خامخا کې هغه نه کې، نو دا چرته هم عمل نه کوي. بهر ملکونو کې دوی ته پورا ماحول بدل کړی شي. د دې چې کوم رهن سهن دی، داغي د کاروبار روزګار خلک، داغي د کور خلک، ټول سره هر څه بدل کینې. دا په اسانۍ باندې منج کیږي په نسبت د پاکستان باندې. دلته کته ډاکټر وته خبرو مې کیم چې د ورزش وکې، دا کار وکې، دا باندې کې خپل سوچ په دې د پای باندې دی عمل نه کوي. دا ټول خبرې دي ته بے بنیاد ښکاریږي. خو کته سو لټریچر وګوري، ریسرچ وګوري، نو دې خبرو په ډیر غټ مهم رول لري. د دوايي برابر یا دوايي نه پس شنو کې سیوا رول لري. کته خپل د ژوند موډیفیکیشن وکړي، د خلک خپل ژوند موډیفیکیشن نه کوي او صرف دا وایي چې یاره زبا د ډاکټر په ګولې باندې ټیک شم. بل خبره چې خلک دوی ته صبر نه کوي. نن لاړ شي ډاکټر له، نو هفته 2 هفته لا نشي وي، خو وایي چې زما تکلیف ټیک نشو. نو په سایکیاټري چې کوم دواني دا 2 هفته 3 هفته خو صرف دی سا پلازما کنسنټریشن اچیو کول لپاره اخلي، چې مطلب ستا په وینه کې دغه مقدار پوره شي. نو هغه یو هفته 2 شي نه بیا چې یاره زبل ډاکټر لاړ شي ما دوی بیا بدل شي. بل خبره چې کله دې ټیک کېدل شروع شي د ډاکټر د وینا نه بغیر دوی پریدي، چې هغه کله د بغیر دوی پریدي کورس نه کمپلیټ شوی، پورا ارسنه چی شوی، نو د تبع نوري مسلې پیدا کیږي. بل چې کوم د کچرته مریض ټیک هم شي، نو د به یو میاشت 2 میاشتې دوی واخلي، خو منځ کې بچته مولا له حکیم له پیر سیب لتلای، نو بیا باغ ډاکټر نه یادې بل چې دا باغ نه خو به چې زه د پیر او مولا په هغه باندې ټیک شوم. ځکه چې دوی د 2-3 میاشتې مخکې شروع کړو خو ټیک وشو، نو هغه اصل کې اثرات لګلیټ شروع کړي. نو هغه کړي ټول مولا واخلي، حکیم واخلي، او هغه ډاکټر چې کوم دی دا دومره هغه ونشي. دین علاوه دا فریاد کوي چې په دلته پیسې پر دغه باندې ډیر زیاتې لګي، په ټیسټونو باندې، په دوايانو باندې. زه چې کمپیریزن کوم د دې بهر ملکونو ملګرونو تاسو کوم، نو دلته ماته لګي دا بالکل اسی دي، خو چې خلک طاقت نه لري، توان نه لري، دا ورته ډیر زیات ځکه لګي. بهر په دنیا کې چې تکله هم یو بیماری ډایګنوز کوي چې دا بیماری دی کسته دا، نو دا ډیر غټ ټیسټونه غواړي، ډیر غټ ټیسټونه غواړي، هغه ډیر غټ پیسې غواړي. خو دلته خو څوک نشي افورد کوله، نو ځکه ته ډیر کم ټیسټونه ولیکل شي. باغې کې هم خلک یې ما 15000 او 10000 روپۍ ورکړي په ټیسټونو باندې، دوی په دوی باندې ورکړي، خو ډاکټر تم پته ونه لګي دا ماته څه هغه ونه شو. ته چې بهر یو ډاکټر ته لاړ شي، اول خو دا وړي بیماریانې زما یو کس اپوینټمنټ سره آنلاین اغستې د یو کې نه افغانستان کسو، نو چې ما ته تا په یو کې ډاکټر لول نه دي، ما ته مالي 9 میاشتې پس نمبر راکړی دی، 9 میاشتې پس را نمبر راکړل، کوم چې سرکاري توګه باندې ډاکټران دی، پرایویټ خو ته سوچ نشې کولای ته افورد کې یو ایم آر آی، یو سی ټي سکین، یو هغه دغه دومره پیسې چې تا تصور نه بهر دي. دلته خدا بيخي اسی دي اسی، او چې خلک غربت ته پیسې نه لري، ځکه دا ډیر زیات ډیر ګران ښکاریږي، او ډیر ټیسټونه ډیر زیات کم کیږي، دوانې هم په حساب باندې ډیر کمی ورکیږي، خلکو د ډیر زیاتې ولګي. خدا ولي
چونکې هغه هیلث سېکټر دومره ډیولپ نه دی، خلکو سره دومره پیسې نشته، نو صرف هغه د سر ټیسټونه وشي او د هغې په بنیاد باندې ورته د اندازو مطابق ټرایل اینډ ایرر باندې ورته دوايانې میلاویږي، نو د هغې په کې هم ډېر غټ اثرات دي. د هغې نه علاوه داسې دی چې ډېر خلک وایي چې یاره دوی د کمپنیانو سره خبرې کړي، نو بېشکه کړي به ډېر خلکو به پکې کړي وي، د هغې بیا خپل هغه دي چې سړی ډیپ ته ځي. خو که ته بنیادي طور وګورې دا هم صرف او صرف د غربت خبره ده چې یاره دا خلک دومره مجبور دي، ډاکټران هم دومره مجبور دي چې د کمپنیانو سره ډیل کوي او د هغو ته وایي چې یاره ستا دوایي به موږ لیکو، ځکه چې خلکو سره پیسې نشي چې د هغه دغه دیاړۍ پیسې هغه لور کړي. نو هغه به کیدای شي د لیبارټرۍ سره هم دغه کړی ډیل کړی، هغه به د دوایي د کمپنۍ سره هم کړی، هغه به خپل مریضان هم دغه کوي. نو دې ټولو د وجې د هغه سایکیټري چې کوم فیلډ دی یا د سایکیټري نه علاوه که تاسو نور ډاکټران وګورئ، جنرال میډیسن والا وګورئ، دا نور وګورئ، دوی به دا خامخا کوي چې دا نه کوي دلته هغه خپله زندګي نشي تېرولی. چې زندګي نشي تېرولی نو بیا به یا بهر ملک ته تښتي او یا به دلته دا چلونه کوي. نو پکار دا ده چې زمونږ د خلکو د پیسو توان سیوا شي، پیسو توان سیوا شي، د ډاکټر له ډېرې پیسې ورکولی شي. ډاکټر ډېرې پیسې کله ورکول شروع کړي، ډاکټر به له ټایم ورکولی شي، دی به له صحیح ټیسټونه کولی شي، دی به له صحیح دوایي ورکولی شي او د هغې سره به امپرومنټ راځي. د هغې نه علاوه ایجوکیشن ډېر زیات ضروري دی. زمونږ که تاسو وګورئ که نه 40-50% خلک چې کم دي هغه خو تعلیم نه محرومه دي. که دی تعلیم که کم خلک تعلیم اخلي، تعلیم په کم بنیاد باندې اخلي، کم قسم تعلیم دی چې هغه تا ته صرف دا ښایي چې 1 2 2 او 2 2 4 په اخوا تا ته داسې نه ښایي چې یاره رهن سهن څنګه تېرېږي، زندګۍ هسپتال څه ته وایي، هوټل څه ته وایي، کانه څه ته وایي، د دې د خوراک طریقې څه دي، هېڅ ته هم پکې هم نه ښایي. نو په دې ایجوکیشن باندې ته هیڅ هم نشي کولی چې یاره دا کم خلک تعلیم یافته دي دې نه وځي که ونه وځي. بل انفلیشن دومره راغلی دی چې د هغې د وجې په کور کې خلکو د ډېر زیات ماحول ګډوډي، فاینانشل کنډیشن چې د ستا ټیک نه وي، نو چې څومره هم مسایل دي هغه به تا ته نور سیوا کېږي. نو ډېر ښه ډاکټران شته که هغه سایکیټري والا دي او که د هغې نور فیلډونه والا دي، خو دا ډېر مسایل دومره سیوا شوي دي نور چې د هغې د وجې هغه ټول آوټپوټ چې کوم دی هغه ډېر کم شوی دی. دې نه علاوه بېروزګاري دومره سیوا ده او یو طرف ته موږ زنانه بالکل سیټ کړي دي. په زنانه کې دا رشو ولې سیوا ده، یو دی په کورونو کې ناسي نو وزګاري د یو بل سره تاوې ماوې کوي، خواښې سقر یور دې سی ونه کړل، دې سی ونه کړل، دې سره هم د بیماریانو ډېر زیات سیوا کېږي. دې کار وکړو، دې کار ونه کړو، نو که دا زنانه موږ چېرته مصروفه کړو په کار روزګار کې، نو دوی به دماغ به هم هلته کې مصروفه شي، دوی به د ګټې وټې خاوندان هم شي په خپله او بل چا ته محتاجه هم نه وي. او دې سره سره به د دې سایکیټریک چې کوم النس دی دې نه به ورور راوځي چې یاره ته یو کس ثابت ورځ په کور کې کښېنې، هغه ناسي، هغه داسې سوچونه کوي چې دې دا کار وکړو، دې ونه کړو، هغې ما ته ټلیفون ونه کړو، دې ما ته ټلیفون وکړو، تا وی هغې وی ما وی، دا خامخا د بیماري به سیوا کېږي. او دغه قسم بیماران چې خاص کر دي احساس حساس ډېر زیات سیوای دی، وړه وړه خبرو ته د غره مرغټیږي. نو په کار چې دغه خلک تاسو مصروف کړئ. بیا د خبره بنیادي طور پر هغه پیسو له راځي چې پیسې کوي د خلکو سره، دی به ول چکرې ورکولې، هایکینګ به کوو، یو بل به روټېګانې کولې، ګفټونه به یو بل لګل، دې سره به مینه سیوا کېده. دا غلط سوچونه به کمېدو او د سایکیټریسټ چې کوم النس دی په دې موږ کافي کنټرول راغستو. دې سره سره چې کوم سایکالوجست په کار چې دی د یونین تکړه شي، د سیشن یو شي، د دې پراپر کلینیکونه کولاو شي او دی وسره د سی بي ټي تراپي شو، نور کونسلینګ شو، د دې دغه ډېر زیات عام شي چې دې سره هم د مریضان چې کوم دي ورو ښه کېدل شروع شي. نو الله دې کړي چې دې مسایل نه موږ راوځو، په شریکه باندې به دې مسایلو حل کولو کوشش کوو. په لوی الله مو سپارم. سلامونه.